रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी नया टॉपिक जमा द क्लास 12 د बायोलॉजी نه دی او د دې ټاپک نوم دی ریپیر اف فریکچرډ بون. د دې مطلب دا دی چې کله د یو انسان هډوکی مات شي او د ډاکټر له لاړ شي او د ایکس ری وباسي نو ډاکټر د ته چې ستا هډوکی چې دی مات شوی دی خو د دغه په ظاهر باندې مونږ وګورو نو ډاکټر چې دی مونږ له پلستر کوي. خو د پلستر نه علاوه دننه د هډوکی چې دی د کې داسې څه کېږي چې دا کم مات شوی هډوکی چې دی دا ریپیر کېږي. مطلب دا دی چې دا هډوکی خپل ځیله ورځي چې دا هډوکی خپل ځیله ورځي یا یو هډوکی دی هغه د بل هډوکی نه چې دی جدا شوی دی دواړه اینس چې دي هغه د یو بل نه جدا شوي دي نو دغې ته مونږ چې دی فریکچر بون ورته مونږ وایو. خو دا فریکچر بون چې دی نو دا به خپل ځیله څنګه راځي نو اونلی خبر دا ده چې ریډکشن اینڈ الاینمنٹ اف بروکن اینز بونز. اوس دوه خبرې دي چې کله یو هډوکی مات شي نو د هغې ریډکشن پکار دی او د هغې ری الاینمنټ پکار دی. ریډکشن مونږ دې ته وایو چې د دغې مات شوي هډوکي سرجري پکار ده اینډ ری الاینمنټ او د سرجري نه علاوه د دې ری الاینمنټ پکار دی چې د دې ریډکشن وشي یعنی سرجري وشي او بیا د دې ری الاینمنټ وشي چې د هډوکی خپل ځیله ورشي. اوس که د هډوکی د خپل ځینو جدا شوی دی یا یو غټ هډوکی دی هغه په منځ کې مات شوی دی یا د هډوکی په منځ کې مات شوی دی او د دې دواړه اینډز د دې مین هډوکي نه جدا شوي دي نو اول به د دې سرجري وشي او بیا د خپل ځیله ورشي. نو د فریکچر بون لپاره اول ریډکشن وشو یعنی سرجري وشو او بیا ری الاینمنټ پکار دی چې د خپل ځیله ورشي. خو دا سرجري او ری الاینمنټ چې کېږي دا زموږ سره به دوه قسمونه دي. د دې اولنی قسم چې دی هغې ته موږ کلوزډ اور ایکسټرنل ریډکشن وایو. اوس د کلوزډ او ایکسټرنل ریډکشن مطلب څه دی چې بون اینډز دا موږ داسې وایو چې بون اینډز آر کوکسډ انټو پوزیشن بای د فزیشین اینډز یا هینډز. د دې مطلب دا دی چې کله یو هډوکی مات شوی دی هغه د خپل ځینه لر شوی دی نو هغه کلوز ریډکشن یا ایکسټرنل ریډکشن دی ته وایي چې موږ د دې ری الاینمنټ او ریډکشن وکړو خو بغیر د سرجري نه چې فزیشین چې کوم دی کوم ډاکټر چې دی چې هغه په صحیح طریقه باندې دا هډوکي دا اینډز چې دي دا یو بل چې دی ورولي چې په دې کې د سرجري ضرورت را نشي په دې کې د سکین د سیرولو ضرورت چې دی را نشي خو بغیر د سرجري نه د دې ری الاینمنټ وشي نو دې ته موږ کلوزډ اور ایکسټرنل ریډکشن چې دی دا ته موږ وایو. بل زموږ سره دی اوپن اور انټرنل ریډکشن. دا څه ته وایي بون اینډز آر سیکیور ټوګیدر سرجیکلی وذ فینز اور وایرز. چې کله مونږ د یو هډوکي سرجري کوو هغه خپل پوزیشن نه ورولو نو په دې کې زموږ سره د سرجري ضرورت وي په دې کې مونږ راډونه لګوو په دې کې مونږ پینز لګوو په دې کې مونږ وایرز یعنی تارونه لګوو د هډوکي وروستو برخه چې د خپل وایرز استعمالیږي. نو مطلب دا شو چې اوپن اور انټرنل ریډکشن دی ته وایي چې هډوکی مونږ خپل ځیله ورولو چې پای کې مونږ سرجري وکړو نو هغې ته اوپن اور انټرنل ریډکشن وایي. کلوز اور ایکسټرنل ریډکشن مطلب دا دی چې هډوکی خپل ځیله ورځي هغې کې سرجري ضرورت نه وي خو په اوپن اور انټرنل ریډکشن کې دا دی چې په دې کې د سرجري ضرورت راځي. اوس مونږ چې دی کلوز سرجري وکړه یا مونږ اوپن سرجري وکړه د هغې نه بعد به څه کېږي after the broken end is reduced it is immobilized by a cast to allow healing. چې کله مونږ دا هډوکي دا اینډز یو بل له وروستو د دې سرجري وشوه د دې ری الاینمنټ وشو نو دا مونږ په داسې طریقه ورولو چې د دې مومنټ د 40 ورځو دپاره یا د 30 ورځو دپاره ونشي د دې په خاطر چې د دې دا هیلینګ وشي د دې دا واوند چې د خپل ځیله ورشي دا اینډز یو بل چې دی ورشي نو دا په دې طریقه باندې پلستر وغیره دا ورته لګوي چې دا بالکل حرکت ونکړي یوه میاشت یا د 40 ورځو پورې چې دا هیلینګ کم پروسس چې دی نه هغه سټارټ شي د کلوز سرجري نه بعد یا د اوپن سرجري نه بعد. خو په دې کلوز سرجري کې چې دی کلوز سرجري دا ټکي ځکه استعمالومه چې دا بالکل په لاسو باندې کېږي په دې کې دغه ضرورت نه وي. اوپن سرجري دا ده چې په دې کې چې دی سرجري د سکین سیرولو ضرورت چې دی پکې راځي. اوس پکې دا خبره ده چې پر سمپل فریکچر د هیلینګ پروسس از 6 to 8 weeks for a small or medium sized bone in young adult. اوس ماشومان دي یا چې دی داسې هلکان دي چې د هغه ډېر زیات واړه دي نو د هغو پرس کا د هغو فریکچر چې د هغې لپاره موږ سمپل ټکي استعمالو نو دا 6 یا 8 هفتې چې دی علي او د دوی هیلینګ پروسس چې دی په دې کې کمپلیټ کېږي. خو لانګر ټایم ویل بی ټیکن فار ایلډرلی پیپل کوم چې مشران خلک دي نو د هغوی ټایم چې دی زیات لري ځکه چې د هغوی په جسم کې کیلشیم نه وي هغوی زیات کمزوري
د هغوی چې کوم هیماټوما فارمیشن دی او ان شاء الله سبا وایم نو هغه چې ډېر زیات ټیم علي کیلشیم ډیپوزیشن په دې یو خبره ده نو په ډېرو اولډ پیپل یا چې کوم ایجډ خلک دي نو په هغه کې چې ډېر زیات ټیم علي ریپیر ان ا سمپل فریکچر انوالوز 4 میجر سټیجز خو کوم ریپیرینګ چې زموږ سره کیږي نو د هغې 4 سټیجونه دي یو زموږ سره هیماټوما فارمیشن دی فایبرو کارټیلیجنس کیلس فارمیشن دی بونی کیلس فارمیشن دی او بون ریماډلینګ دی دا 4 سټیپ به ان شاء الله سبا وکړو تاسو صرف دونه یاد ساتئ چې کله هډوکي مات شي نو د هغې دوه قسمه ټریټمنټ هغې کیږي یو ته کلوز اور ایکسټرنل ریډکشن وایي چې په دې کې د سرجري ضرورت نه وي په دې کې ډاکټر لاس او پلستر چې دی په کار راځي اوپن اور انټرنل ریډکشن دی ته وایي چې په دې کې د سرجري ضرورت راځي په دې کې سرمن سیري په وایرز باندې په فینس باندې یا د راډونو په ذریعه د هډوکي د انډ شي د یو بل ورولي او 30-40 ورځې علي یا زموږ سره زیات نه زیات چې دی دا 3 میاشتې علي نو دا و ریفیر فریکچر بون دا صرف د دې ټاپک د انټروډکشن خو بیا چې په دې کې کم سټیجز دي اصل کې ټاپک چې دی هغه دا دی دا به ان شاء الله دا سټیج به سبا وکړم په دې به تاسو چې دی بیا پوه شئ که په دې پوه شوي خپل کمنټ کې ماته ضرور ووایئ تھینک یو ډېره مننه